علیکم د سیول انجینری معلوماتو د یوټیوب چینل قدرمن لیدونکو نن په یو بله مهمه موضوع خبرې کوو د 1 متر مکعب سنګکارۍ د تمامېدو قیمت څنګه په لاس راوړو مخکې له دې څخه چې په دغه موضوع باندې خبرې وکړو زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ لومړی په سنګکارۍ خبرې کوو چې سنګکاري هم د ساختماني کارونو له جملې څخه ده چې عموما برابر دی په متر مکعب سره کیږي په سنګکارۍ کې 15 څخه تر 10% پورې مساله په نظر کې نیول کیږي او د یو موټر تیږې قیمت 1200 افغانۍ دی چې یو موټر 2.5 متر مکعب تیږه انتقالوي نو د یو متر مکعب قیمت د تیږې به موږ سره 200 افغانۍ شي او یو فني کارګر هم د ورځې کولی شي 2.5 متر مکعب سنګکاري وکړي چې دغه فني کارګر سره دوه غیر فني کارګران هم کار کوي د فني کارګر د ورځې اجوره 800 افغانۍ ده او د غیر فني کارګر اجوره 300 افغانۍ ده اوس دلته مونږ وایو چې د 1 متر مکعب سنګکارۍ د تمامېدو قیمت په لاس پیدا کړئ د مسالې نسبت یو نسبت د شپږ اوسي لومړی د 1 متر مکعب تیږې قیمت پیدا کوو چې مونږ سره دلته په لاس راغلی دی 200 افغانۍ د 1 متر مکعب د استادانو اجوره چې کله پیدا کوو داسې فرمول لرو د ورځې اجوره تقسیم د ورځې پر کار باندې 800 تقسیم په 2.5 متر مکعب باندې 800 تقسیم 2.5 چې کوم سره به 310 افغانۍ راشي د 1 متر مکعب د استاد اجوره بل د غیر فني کارګر اجوره چې کله لاس راوړو د 1 متر مکعب تقسیم به مونږ کو د 1 متر مکعب لپاره نو د ورځې اجوره تقسیم د ورځې پر کار باندې نو 300 تقسیم به 2.5 کومنګا یو سلوشل رشدا چې موږ سره دوه فني کارګران دي غیر فني کارګران دي یو سلوشل ضرب 240 افغانۍ به موږ سره راشي اوس غواړو د فني او غیر فني کارګرانو د اجوره په لاس دواړه په لاس راوړو یعنی د کارګرانو ټوله اجوره په لاس راوړو نو 300 د فني کارګر اجوره جمع 240 د غیر فني کارګرانو اجوره دا به موږ سره شي 500 شپېته به موږ سره په لاس راشي څرنګه چې د سنګکارۍ کې د 15 نه تر 10% پورې د دې حجم مساله نیسي نو په 1 متر مکعب سنګکارۍ کې 0.3 متر مکعب مساله استعمالیږي په 1 متر مکعب کې 0.3 متر مکعب دا موږ سره مساله استعمالیږي اوس راځو نسبتونه سره جمع کوو مونږ لیکو چې یو نسبت د شپږ مساوي کیږي 2 سره اوس د سیمنټو حجم چې کله مونږ پیدا کوو داسې لیکو چې 0.3 د 0.3 تقسیم 0.3 مونږ سره مساله ده تقسیم تقسیم مونږ سره مجموعي د نسبتونو مجموعه ده ضرب یو د سیمنټو اندازه ده مونږ سره دا به موږ سره راشي 0.043 متر مکعب اوس د شګې حجم چې پیدا کوو 0.3 تقسیم ضرب شپږ برخې شګه د موږ سره په دې کې ضربو نو دا به موږ سره 0.258 متر مکعب راشي دا موږ سره په لون حالات کې د اوس غواړو وچ حالات ته بدل کو نو سیمنټ لپاره داسې کوو چې 0.043 متر مکعب ضرب 1.30 موږ سره نسبت دی کله چې وچ مواد موږ په لامده مواد په وچو موادو بدلو نو 1.30 کې ضربو کله چې د سنګکارۍ براوټ کوو دا به موږ سره 0.045 متر مکعب راشي کله چې شګه لاسته راوړو نو 0.250 مخکینی د لامدو موادو حجم د موږ سره ضرب 130 کوو دا به موږ سره 0.33 متر مکعب موږ سره راشي اوس غواړو موږ د سیمنټو وزن په لاس راوړو نو 0.055 متر مکعب ضرب موږ سره د یوې بوجۍ موږ سره چې کوم وزن دی هغه 1440 کیلوګرام پر متر مکعب باندې دی نو 0.055 ضرب 1440 کوي دا به موږ سره 80 کیلوګرام راشي اوس یوې بوجۍ وزن چې موږ سره دی هغه 50 کیلوګرام دی نو 80 تقسیم 50 کوو نو دا به موږ سره 1.6 بوجۍ سیمنټ په موږ سره په دغه سنګکارۍ کې په 1 متر مکعب سنګکارۍ کې څنګه شي استعمال شي اوس سیمنټو مقدار چې پیدا کوو د سیمنټو د پیسو مقدار چې پیدا کوو نو 1.6 ضرب موږ یو بوجۍ په 300 افغانۍ باندې اخلو په جلال آباد په ښار کې 1.6 ضرب 300 به کوي نو موږ سره د سیمنټو پیسې موږ سره 480 افغانۍ په لاس راشي او سنټ چې کله شګه چې د دې پیدا کوو نو 0.33 ضرب 600 کوي کله چې دا موږ 600 کوو دا به موږ سره 200 افغانۍ راشي
نو په دې صورت کې په یو سنګکارۍ کې د یو متر مکعب سنګکارۍ کې 480 افغانۍ به موږ سره د سیمنټو پیسې راشي او د شګې پیسې 200 افغانۍ به موږ سره د شګې پیسې راشي.